حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله مصر ته فاتح مصر ته صاحب بن د مصر ښځې خشته ډېرې زیاتې دي. نو چې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لاړ نو هلته ورته هغې څه وه جینکو ته وی سودا پې خرڅوی خاندی ورته مسکي کېږی ورته ګپ شپ ورسره لګوي په ګناه کې مبتلا کې چې ګناه کې مبتلا کې د دوی نه لشه وځي ماکوان ته جوړېږي. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې سنگ په مصر وردن نشو په بازار روان دي او دا مقصد یې ولیده اوهو خدای زما دا لښکر فوج په دې غم مبتلا نشي. واقعي دا خو ښکلي دي. نو یو انسان ته یې وې هله په لوړ اواز د قرآن شریف تلاوت وکړه شبه تکړه شه هله ده ووایه یا ایها النبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.